سلامونه نیکې احترامات د کېدو نه وړاندې غواړم دغه هندي فلم حوالې سره دوه درې خبرې تاسو سره شریکې کړم. د ګوټ لایف کوم فلم چې دی نو دا په یو ناول باندې مبني فلم دی او هغه ناول په ریل سټوري باندې مبني فلم دی. ما د یو ملګري په وړاندیز باندې تبصره کې لیکلي چې ویې ګوره او تبصره ور باندې وکړه نو ما ډېر خوښ شو او ډېر وخت بعد مې دوه نیمې ګنټې فلم وکته. کم دوه درې تاثرونه چې ما واغسته یا دوه درې سبقونه چې ما واغسته هغه سره شریکوم. کوم ملګرو چې کتلی نو هغې بهتره نورم د دې فلم مختلف انګلو یا زاویو باندې بحث کولی شي. دا فلم په یو حقیقي کهانۍ باندې چې د کراله ریاست دوه ملګري دي، یو نجیب دی او بل حکیم دی. هغوی د یو ایجنټ د لاسه په لالچ کې راشي، د ښه ژوند په ارمان کې راشي او سعودي عرب ته لاړ شي او هلته بیا ژبه زده نه وي او په یو داسې کس واوړي چې په حقیقت کې د دې کفیل نه یا دي چې کوم کپنۍ په نوم باندې تلي یا د کوم کفنۍ په لالچ کې تلي یا د کوم کپنۍ په نوم چې دي ویزه لګېدلي دغه کپنۍ یا کسان استقبال ونه کړي او یا دوکه ورسره دلته نه شي. هر څه چې خو بهرحال دې کې دوه درې زده کړې خبرې، یو دا چې ژبه، بله دا چې په ایجنټ باندې اعتبار نه، او د ټول نه اهمه خبره دا ده چې دا زموږ دپاره نوي خبرې نه دي. په ماضي کې موږ په ماشوموالي کې د خلکو نه اورېدلي دي د دې نه زیاتې دردناکې قصې، د 10 کالو 12 کالو مسلسل مزدوري محنت دغه خلکو، بیا کفیلانو کفاله سیسټم دی هغې بیا خوړلی دی، ورلی نه دي ورکړي، جیلونو ته اچیل دي، الټۍ چې دي ورته زاري سوال مینت هم کوي زموږ خلک، نو هغې بیا شرطې ته حواله کوي یا ورباندې نور مختلف مظالم کوي. او دا بله خبره پکې انټرسټینګ دا ده چې بې هنره تلل په ایجنټانو په ذریعه باندې تله او یو دا چې ژبه سړي ته نه زده مقامي کس، او یو خبره ډېره زیاته پکې هغه مهم ماته ښکاري چې هندوستان فلم انډسټري د فلم په مرسته د یو داسې دوه نیمې ګنټې فلم چې هغه د مین سټریم اداکاران ورپکې کار هم نه کوي خو په حقیقت باندې مبني سټوري ده، نو هغه دومره ښه ویژوالایز کړې ده چې په سوشل میډیا، په ټیک ټاک، دلته فیسبوک کې، په یوټیوب باندې خلک ورباندې بحثونه کوي او دا به په راتلونکي وخت کې په هندوستانیانو باندې خاص کر په سعودي عرب کې ډېر مثبت اثر پرې باسي. که څه چې هغه خلک چې هغه منفي تبصرې کوي شاید هغې ته ستونزې هم جوړې کړي په دې وخت کې بالخصوص پاکستانیان او پښتانه. خو زموږ دپاره پکې د زده کړې خبره دا ده چې فلم یو سافت پاور دی، یعنی نرم طاقت دی او د دې نرم طاقت بهتره استعمال انډین فلم انډسټري څنګه کوي دا ډېره لویه د زده کړې خبره ده. باقي دا چې دا قسم تجربات نه صرف په ماضي کې وو بلکې اوس هم شته او د ټولو نه اهمه خبره چې هغه د زده کړې زه په اخر کې کول غواړم موږ له ولاسي سلام پکار دی هغه خلکو ته چې بالخصوص په سعودي عرب کې هغې په ماضي کې 40-50 کاله مخکې به سهال وو، ځکه چې اوس هم خلک دا خبرې تایید کوي چې دا لا ډېر کم خویه شوي دي په دې کې. حقیقت کې د دې نه ډېر زیات ظلمونه کېږي. بهرحال په دې فلم باندې پکار ده چې آرټیکولیټډ غوندې تفسیره وشي د دې په شپږ اته ښکاره نقطو باندې یا کمی بیشی چې کوم دی ښه خبرې ښه اړخونه خو د فلم نه زده کړې خو ډېر دي، شاید ځینې منفي اړخونه هم وي، ډراماټایز وي یا داسې د حقیقت نه به لرې ښکاري. خو د خلکو چې ما سوشل میډیا باندې تبصرې وکتې تاسو راته هم بهتره ویلی شئ، نو د خلکو تجربه دا ده چې واقعي نه صرف دا چې دا دغسې ظلمونه کېږي بلکې دا د ظلمونو هغه یو 100% هم نه ده بلکې په حقیقت کې د خلکو سره ډېر زیاتی کېږي. ما تبصرې په مختلف پیجونو باندې وکتې چا چې ورباندې ریویوز کړي وو پښتو کې، نو پښتو کې بیا د خلکو کمنټونه ولوستو، نو هغې اکثرو بیشتر خلکو دا ویلو چې زموږ نه په دې وخت کې په 2023 22 23 او شلم په دې تېر شپږ اته کاله کې د خلکو نه په زرونو ریاله درهمه دغه واضح چې څه کرنسي ده یا ورباندې مظالم کوي یا هغسې اوس هم خلک په کفاله کې د یو غلام په طور باندې ژوند کوي. باقي د فلم سټوري نو هغه خو تاسو که چا کتلي هغه په خپل ځای خو تاویږي د دې نه چې د هندوستان نه دوه ملګري تلي او بیا په یو داسې کس باندې واوړي چې د دې ځګې نه ایجنټ هم دوکه کړي، بیا هلته دې ته یا ژبه نه یاده یا د دې کمپني را نه شي، خو بهرحال دوی په خطا کې یو بل کس ته ورشي او بیا دغه خلک جیل ته اچېله، د هغې په سیراګانو کې سخته ژوند مال حال ساتل. دا ټولې خبرې بیا د فلم سره چې تاسو کله وګورئ نو په خپله به ته اندازه وشي. خو زما دپاره پرې زده کړې دغه دوه درې خبرې چې بهر ته بنده ځي او پراپر امیګریشن یا ویزې انتظام او بیا دا چې ایجنټ سره معاملات سم او هنر او خاص کر ژبه او بل دا چې کوم خلکو په ماضي کې مزدوریانې کړي دي یا په دغسې سختو حالاتو کې مزدوریانې کوي، نو دغه خلک واقعي د ستاینې وړ دی. په اوس هم سختې تېرې او بل اهمه خبره دا چې د یو سافت پاور د یو فلم په ذریعه باندې دومره موټیویشن یا دومره خلک
یا یو قسم بحث جوړول په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې یو ټرند جوړول دا د انډیا لویه کامیابي ده. انډیا همیشه فلم، کرکټ، هاکی، فوټبال، والیبال دا سافټ پاورز استعمال کړي دي. په جنوبي ایشیا کې، په ایشیا کې که څوک سافټ پاور ښه استعمالي، ګانا بجانا، موسیقي، هر څه چې اداکاري، فنکاري، ټلویزیون، میډیا، نو دا هندوستان دی. دا پکې د زده کړې خبره ده. پکار ده چې پښتانه وروڼه بس دا د پښتونولۍ سره د خبرو تعلق په هغې به سبا چېرته وغږېږم. خبره نه اوږدېږي، کورم ودان.